السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته ووایم چې د کرکټ لوبې خاصې نم نه ترسره کیږي، خو د افغانستان مشهوره آف سپین بالر مجیب زدران یو څو عکسونه به زه تاسو سره نشر کړم. ځکه ما دغه عکسونه وکتل، د ما ډېر زیات خوښ شول، نو ما غوښتل چې تاسو هم دغه عکسونه وګورئ او دې سره د مجیب زدران یوه وړکۍ غوندې ویډیو چې تازه ویډیو هم جوړه کړې ده، هغه هم تاسو په دغه ویډیو کې کتلی سئ. نو دوستانو دغه د مجیب زدران نوي عکسونه دي، تاسو کتلی سئ. او بل خواته مجیب زدران دغه روزې مبارکه میاشت راغلې ده، د دغې مبارکي مخ خپل ټولو د افغانستان مینوالو ته ورکړې ده. او زه به تاسو ته ووایم چې روزې مبارکه میاشت خو راغلله، خو زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې دغه خپل ګاونډي کې یا خوا او دې خوا دغه غریبو خلکو چې کوم دي دغوی یعنې وس چې نه رسېږي، دغوی ته تاسو که روزه ماتی ورکړئ یا همدغسې دغوی ته دغه خیرات وکړئ. دغه خیراتونه څومره زیات چې کولی سئ، یا روزه ماتی خپل ګاونډي ته یا کوم غریب هم چې ولیدله خوا او دې خوا، نو دغوی سره که تاسو دغه مرسته وکړئ ډېر زیات ثواب لري. څومره چې هغه دغه روزه نیولې ده هماغونه ثواب تا ته هم رسېږي، یعنې ډېر بې حده بې اندازې زیات ثواب لري. نو تاسو کوشش کوئ خپل ګاونډي کې یا خوا او دې خوا څومره غریبانان خلک هم چې د افغانستان کتل، نو دغوی سره دغه روزې مبارکه میاشته کې مرسته کوئ. نو اوس به زه تاسو ته د مجیب زدران هغه ویډیو وښیم چې کومه د نوې ویډیو نشر کړې په موټر کې روانې. خو دوستانو که تاسو هم د مجیب زدران مینوال یاستئ، نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ.